بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. نن زه غواړم چې دغه برخه د دې ساعت موږ تاسې څنګه کو جوړی کو. ځینې ټکنیکس د دې نه پکې استفاده کوو. بعضې آپشنز دي او ټولز دي هغه به پکې هم تکرار شي. نو راځم فایل ته نیو ته یو نوی ډاکومنټ خلاصوم او موږ تاسې بیا څه کوو کریټ. یو نوی ډاکومنټ ماته خلاص شو. ښه د دې څخه به استفاده کوو. لومړی موږ تاسې د ساعت دغه برخه چې کومه یوه تاسو وینئ دغه د شنه غوندې برخه یعنې دا برخه نه غیر دغه برخه لومړی دا برخه زه جوړوم. د دې جوړول دپاره خو لومړی زده کوم کنټرول آر چې موږ ته څه راشي موږ تاسې ته ګریډ لاینز یا رولر راشي. ګریډ لاینز راولم چې سنټر څخه موږ څه وکړو فعالیت وکړو. د دې څخه وروسته راځم زه یو الیپس را اخلم او د دې سره باید زه څه ونیسم شفټ چې دا منظم رسم شي او د دې دغه مرکزي نقطه راوړم د کوم ګریډ لاینز چې د منځ کې سره وصل دي همدې سره څنګه کومه انټرسیکټ داسې سنټر کې برابروم ورسره. چې کله برابره شوه د دې څخه وروسته دې ته یو رنګ ورکوم ډبل کلیک. داسې یو ګذره حال غوندې رنګ به دې ته ورکړو چې مناسب رنګ وي. داسې یو رنګ مې دې ته ورکړه. د دې څخه وروسته دا زوم کوم لږ ذره دغه ساحه دا او بیا سره اخلمه ځکه دا برخه جوړومه دغه ګردې نقطې. بیا څه کومه همدا الیپس را اخلمه او دې ځای کې د شفټ سره دا څنګه کوم رسموم. چې کله مې رسم کړ ډبل کلیک دې ته رنګ ورکوم داسې زیړ غوندې او لږ شفټ سره دا غټومه او بیا دا راوړمه دلته او د دې سټروک ختموم او دا هڅه کوم چې سنټر کې دلته راشي بلکل په منځ کې په دې شکل باندې. بیا زوم آوټ کوئ تاسو وینئ داسې به دلته معلومیږي او اوس موږ باید ټول هڅه دا وي چې دا بلکل موږ تاسې څنګه کو سنټر کې راولو. که سنټر کې نه وي تاسو دا را زوم کوئ بلکل باید موږ دا څنګه کو په دې لاین باندې برابر کو. صحیح شو. دې لاین باندې باید دا بلکل څنګه وي ځان برابر کړي. داسې دا سنټر کې چې کوم لاین دی دې لاین ته باید دا څنګه کړي ځان برابر کړي. ښه دا چې موږ کله وکړو د زوم آوټ کوو یې بیرته او بیا راځم دا غواړم ځکه دا موږ ته 12 دانې پکار دي. نو زه دا تیار سلیکټ کوم او بیا راځم روټیټ ټول او د سنټر ته راځم الټ کلیک کوم. الټ چې موږ کلیک کوو نو موږ ته به زاویه پیدا شي. په څوم زاویو باندې تاسو کاپي اخلی دی. مکمل دوران زموږ ستاسو 360 درجې دی 360 تقسیم او دلته موږ د ساعت عددونه 12 غواړو تقسیموي په 12 باندې. نو 13 درجې باید موږ دې ته څه ورکو حرکت ورکو 13 او کاپي 13 درجې کاپي شو. کنټرول ډي دا موږ څو دانې جوړ کړه 12 دانې. د دې څخه وروسته ملګرو دویم سټپ دغه سپین لاینونه یا د دقیقو دا باید موږ تاسو جوړ کړو. د دې جوړول هم خورا اسان دي. څه کوو د دې ځای څخه موږ تاسې یو ریکټنګل را اخلو او په منظم ډول دا څنګه کوو رسموي داسې سنټر کې. چې کله مو رسم که دې ته به راځئ رنګ ورکو سپین رنګ اوکې کوو یې سپین رنګ ورکوو ورته بلکل او بیا زوم آوټ کوم دا دغه سپین جسم مو په اصطلاح څنګه که سلیکټ مو که. صحیح شو. دا باید موږ تاسې وګورو چې دا کوم یو دی. زه داسې کوم بیرته زوم کوم چې د ساحه کې ماته معلوم شي. دا یو او اوس بیا زه غواړم څه دا به یو ځل سلیکټ کړم زوم آوټ به یې کړم
بیا زه راځم روټیټ ټول راخلم دا مې سلیکټ کړی دی او بیا روټیټ ټول راخلم راځم سنټر ته او دلته الټ سره کلیک کوم الټ سره او اوس زه غواړم شپېته دانې ده نو ګورئ 360 چې تقسیم کو موږ په شپېته باندې نو څو درجې دلته رسیږي شپږ موږ به دلته شپږ درجو کې دې څه واخلو کاپي به واخلو کاپي شپږ درجو کې مو کاپي واخیسته کنټرول ډي دا ښه ډېر څنګه کوي تقریبا شپېته دانې ضرورت کیږي چې دا مکمل پوره شي صحیح شو دا مو پوره کړل دا ساحه مو هم تکمیل کړه ډېر په بهتر ډول سره اوس بله برخه چې زموږ ستاسې ده هغه د دغه دقیقه ګر چې موږ تاسې ورته وایو د دې جوړول دی ملګرو سخت رزش او سخت زکام هم بخنه ډېر زیات کوئ نو دې جوړول ډېر اسان دي موږ تاسې یو ریکټنګل را اخلو په داسې یو اندازه باندې رسموو چې نه ډېر زیات غټ وي او نه ډېر زیات وړوکی وي مثلا په دې اندازه تاسو ریکټنګل رسم کړه او دې ته راځو موږ تاسې یو زیډ کلر غوندې ورکوو ډبل کلیک زیډ کلر اوکې موږ بیا موږ تاسې دا زوم کوو داسې زوم او شیپ ټول را اخلو دا پات سلیکټ کوو او لیفت ایرو کې وهم یو ځل دوه ځلې چې دا سر یې لږ نری کړم او دې طرف ته هم راځم یو ځل دوه ځلې داسې مې لږ زره سره څنګه کړه وړوکی مې کړه او یا فکر کوم دلته موږ څه جوړ کړي دي داسې مو کړي دي که نه ښه صحیح لږ زره بېرته دا کنټرول زیډ کوم او بیا دې ځای نه راځم پین ټول اینکر پوینټ دلته اډ کوو په سنټر کې او بیا د شیفټ ټول په واسطه باندې شیفټ سره دا یو ځای نیسم د اینکر پوینټ به موږ دې طرف ته راوړو دې شکل باندې او همدې شکل باندې موږ تاسې لاندې هم دا کار کوو اینکر پوینټ په انټرسیکټ کې جوړو او بیا شیپ ټول اخلو د دې خوا ته راکشو په دې شکل کله چې مو دا جوړ کړو ملګرو بیا څه کوو بیا موږ تاسې دې ځای ته بیا راځم دې نقطې ته او دلته اوس شیپ ټول اخلم دا نقطه سلیکټ کوم رایټ ایرو کې ښي طرف ته دا ورځم داسې ورړم دومره یو کلیکس په اندازه باندې او بیا لیفت ایرو کې یعنی دا سر طرف مې دې څنګه که کوچنی مې که تاسو وګورئ سر طرف مې ورته وړوکی که داسې سر طرف مې ورته وړوکی که او دا بل طرف یې څنګه دی غټ دی که چیرې لږ تاسو دا پلانوئ هم ښه خبره ده اوس دې نقطه کې زه دغسې رنګ ور اچول غواړم د تور نو ګورئ دا هم ډېر زیات اسانه دی دې دپاره ما څه کړي دي ما دې ځای نه یو شیپ راخیسته دی تور او داسې مې رسم کړی دی دې ته رنګ ورکوو تور رنګ تور رنګ چې مو کله ورکړه بیا راشئ دا دواړه سلیکټ کړئ او دلته موږ تاسې یو ټول لرو شیپ بلډر شیپ بلډر به راواخلئ مثلا دا طرف کټ کول غواړئ لرې کول غواړئ الټ سره به کلیک وکړئ نیګیټیو صحیح شو دا ختم شو دا طرف به هم الټ باندې کلیک وکړئ الټ الټ سره چې کله مونږ کلیک وکړو دا برخه څنګه کیږي ختمیږي پکې الټ په واسطه چې کله مونږ کلیک وکړو دا برخه ختمیږي بیا زه راځم دلته یو ریکټنګل اخلم داسې رسموم ریکټنګل په دې شکل باندې او بیا شیپ ټول په واسطه باندې دا طرف هم لږ دی خوا راوړم څه مې وکړه دلته اینکر پوینټ دی او د شیپ ټول په واسطه باندې دا به هم لږ داخل خوا راوړو او دا بل اینکر پوینټ چې دی دا به هم یو سټپ داخل خوا ته راوړو داسې او یا دا دواړه سلیکټ کوم داسې او بیا راځم سره اخلم شیپ بلډر دې برخه ته راځم الټ دا مې څنګه که ډیلیټ مې که بیرته زوم آوټ کوم وګوره مونږ داسې یوه برخه څنګه کړله جوړه مو کړه د دې څخه وروسته دا ټول انتخابوم داسې او کنټرول جی ګروپ کوم بیا راوړم دلته اکدمه چې څنګه دی برابر دی بلکل دا مو واخیسته دا یو مې همدلته کېښوده او الټ سره د دې یو بله کاپي اخلم دې خوا ته ځکه یو وړوکی هم موږ ته پکار دی او داسې د شفټ سره یو ځای دا څنګه کومه لږ یې وړوکی کومه داسې ډبل والی غوندې ډبل والی لږ ورته اضافه کومه ځکه یو استن پکې ډبله وي داسې ښه او
دا څنګه کوم داسې روټیټ کوم او دا را اخلم لږې نورم روټیټ کوم داسې او دا راوړم دې ځای کې مې کېښوده لږ مې نورم داسې روټیټ کړه په دې شکل باندې دا مې دلته کېښوده زه ډېر زیات رضا شم راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله دغه برخه ورته هم جوړه کړو نو امید دی چې تاسو به د دې وخت پورې یو څه د دې ویډیو نه زده کړي وي